الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب العالمین دا انسانیت دا سلسله چې شروع کړې ده دا د دوو صنفونو نه ده، یو ته سړی وي او بل ته ښځه وي. د سړي او د ښځې د دواړو نه الله دا نسلونه روان کړي دي، بچي ته الله پیدا کوي او پیدا کړي دي، او د انسانیت دا ټول نظام په هغوی الله روان کړی دی. یوازې په انسان کې نه، په حیواناتو کې، په پیریانو کې، په ټولو کې یو ته نارینه وي او بل ته زنانه وي، او دواړه خدای یو ځای کې او الله ته نسل او بچي پیدا کړي. څرنګه چې زمونږ سړی په دینی او د شریعت په احکامو باندې مکلف دی چې دی به مونځ کوي، روژه به نیسي، زکات به ورکوي چې کله مالداري، ایمان به راوړي، خدای به مني، رسول به مني، آخرت به مني، جنت ته به ځي، او که ګناه وکړه دوزخ ته به ځي. داسې ښځې هم دی. ښځه به مونځ کوي، روژه به نیسي، که مالداري، حج به کوي، زکات به ورکوي، جنت ته به ځي، او که ګناه وکړه دوزخ ته به ځي. الله به مني، پیغمبر به مني، آخرت به مني. په دې ټولو احکاماتو کې تقریبا سړی او ښځه دواړه یو بل سره برابر دي. سړی چې څنګه دین زده کوي، ښځه به هم دین زده کوي، او سړی چې بل ته دین ښیي نو ښځه به هم بل ته دین ښیي. او موږ چې څنګه د خپلو هلکانو اصلاح کوو د دین او د اخلاقو، دارنګې د خپلو لوڼو او د خپلو خویندو او د خپلو ښځو به هم د دین او د عقیدې اصلاح کوو. دا قانون دی وروڼو. اوس ښځه کې نسبتاً په زنانو کې د سړو په نسبت باندې برایه او د ګناه څیزونه زیات دي. او دا ولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی ما د خپل ځان نه پس د سړو په حق کې ډیره خطرناک او د ضرر چې کومه فتنه پرېښې ده نو هغه ښځې دي. ښځې د سړو په حق کې لویه فتنه ده او لوی ضرر دی. دومره د سړو دپاره د ضرر او د خطرې بله فتنه نشته کومه چې ښځې دي. دا زه نه ویم، دا د دواړو جهانو مبارک سردار وی. یو څو جرایم دي د ښځو، د هغې ذکر هم درته کوم.
او د هغې د اصلاح طریقې هم درته ښیم لکه یو لوی نقصان ښځو ناشکري ده په سړو کې د ښځو په نسبت ناشکري کمه ده او په ښځو کې زیاته ده او د هغې بدله یو دوه مثاله د شریعت په رڼا کې درکم یو مثال دا صاحب ول بکفرهن دا اوس کوي یکفرن شکر نو اچھی مبارکی په خپل یو مثال ورکوي وی لو احسنت الی احداهن ټوله زمانه دې ښځو سره ښه سلوک کې ډوډۍ م وله راوړې میوې م وله راوړې او د جامې او د پیزار غم م وله کې نو ټول عمر ورسره ښېګړه کې ثم رأت منک شیئا داسې لږه غوندې غلطي در کې ولیده شیئا دا طالبان پې پوهېږي دا تنوین د تقلیل دپاره دی لږه معمولي غوندې داسې پوټینۍ غوندې غلطي در کې صحیح کړه نو دا څه وایي دا نه وایي چې خیر دی که دا غلطي وشوه ته خو ما سره زما د سر تاج یې ما له ډوډۍ راوړې ما له د کور جوړ کړی دی ما له د اوبو خوراک انتظام کې نه چې دونه غلطي در کې صحیح کړه پوټینۍ څه وایي وی ما رأیت منک خیرا قطو ای سړیا تا نه خو ما چرته هم خیر نه دی لیدی او ښه روز مې دنه نه دی لیدی دې وخت کې سړی وایي چې دې بلا سره څه وکړم ښه مضبوط غوټن کوتک داسې ده که نه ده چې دا جامې دې د پلار د کوره راوړي دي او دا چې کومه ډکه شوې ډوډۍ دې وخوړه دا د کوم ځای نه راغلی او دا پیزار دې د چا پخپو کړی دی او دا چې کم کور کې اوسېږي دا د چا دی او دا میوې چې خوري دا د کم ځای نه دي خو نه ګورې وروڼو وال د ښځو منه دي ښه داسې ما خوشطبي د سره وکړه دا ولې ناشکره دي دا زه نه وایم د دواړو جهانو سردار وی یا یو دویم مثال یې مورا حضور پاک یو ځای خر بشیر جان د دې غم خلاص دی دی لا وی ما له واده وکړه سړیه دا نور لږ په غم اختري چې تم واده دې غم نه خو خلاص دي که تا له خو څپېړه چل هم نه درځي ناشکري به دې کور ودانې کوي او ورغروالې به په بل به بل برې د مری نه رانیولي ړانده چې یو بل سره اکثر په جګړه نو یو خپل زوی راونیسي او بل هم خپل زوی راونیسي نظر خو یې نه لګي که دا رده فرمان دی ګورې نو حاصل د خبرې دا دی چې ناشکره دي دویم مثال یې واوره حضور پاک مبارک فرمایي لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاتن وی یو ګاونډی دی د بلې ګاونډی تحفه او خیرات ته سپک نه ګوري وی اگر که دا یو ګاونډی دی بلې ګاونډی له د چیلې د خپې د هغه نوک غوښه ولې ونه لیږي او بل حدیث کې زلفا محرقا د چیلې د نوک دا سوځېدلې غوښه دا سوځېدلې غوښه د چیلې د خپې به څه غوښی او چې هغه هم لا سوځېدلې نو کوئی داسې معمولي شی هم یو ګاونډی بلې ګاونډی له په تحفه کې په هدیه کې ولیږي نو سپک به ورته نه ګورئ نو علما لیکي وی دا حکم سړو ته نه کوي چې تاسو دا سپک به ګڼئ وی ښځو ته وایي وی معلومیږي دا چې دا د ګاونډی د خیرات ته او د ډوډۍ ته او د هدیې ته او د تحفې ته دا سپک دا سړی نه ګوري دا ورته دا ښځه ګوري ښځه کې دا یو صفت شته دی څه پخ کړي دي او دی څه راوړل او دی سنګ ترکاري پخ کړې ده دا دې خاوند ته ښیي چې ګورې د پخولو والا چل صرف ماله راځي دا بل چاله نه ورځي دا ناشکري ده په ښځو کې د خاوند ناشکره د خواښې ناشکره د مور ناشکره د پلار ناشکره دا ناشکري ده دا پکې یو عیب دی حالانکې داسې بیبیان هم تېرې شوي دي چې هغې به په دې کې د ډېرو سړو نه او د ډېرو خلکو نه په شکر ګزار شکرۍ کې مخکې دي اوس نبي علیه السلام فرمایي وی ښځه به د خاوند تابعداري کوي یو حدیث کې راځي
وی که ما حکم کولی چاته یو انسان ته چې بل انسان ته د سجده وکړي سجده ما سوا د الله نه بل چاته منه ده خو که ما دا حکم کولی یو انسان ته چې د بل انسان سجده دې وکړي لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن نو ما به دې ښځو ته حکم کړی چې خاوندانو ته سجدې ولګوئ دومره د خاوند حق دی په ښځو زمونږ په دې پیغمبرانو کې یو ډېر لوی عظیم پیغمبر تیر شوی دی حضرت ایوب علیه السلام اختلاف پکې لږ دشته خو اکثر مورخین مفسرین لیکي چې دا لوط علیه السلام دا ایوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نوسی و کړوسی چې ورته وایي د نوسی زوی د پلار د طرف نه او د مور د طرف نه د مور د حضرت لوط علیه السلام لور وه او حضرت لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام روارو نو د ابراهیم علیه السلام د مور د ابراهیم علیه السلام د رواره لور شوه نو نسب بهترین نسب دی او ډیر زیات عبادت گزارو هر پیغمبر عبادت گزار او ایوب علیه السلام بیا ډیر زیات عبادت گزار دی قرآن شریف کې اللہ تعالی صفت کوي انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب الله وی یاره چې الله د چا صفت وکړي نو هغه د صفت قابل انا وجدناه صابرا یو پکې صبر ډیر زیات او بل الله وی نعم العبد ډیر ښه سړی ډیر ښه بنده ډیر ښه بنده نو چې الله وی ډیر ښه بنده او دا نه وی چې نعم المرء ډیر ښه سړی نعم العبد بندگی پکې و ډیر ښه بنده او انه اواب هر وخت به الله ته راجع اواب هغه چاته وی چې په هر مال کې او په بدن کې او په هر څیز کې الله ته راجع وي او الله ته رجوع کوي مالدارم ډیر زیات دومره مالدارو چې بعض علماو لیکلی دي د عبدالماجد دریابادي رحمت الله علیه په دې خپل تفسیر ماجدي کې لیکلی دي وی د ده دومره ځمکه وه سې د غر په علاقه کې و سې هغه سمه کې وه نو چې کومه اواره علاقه کې ځمکه وه نو اوس خو خلک د جیربونو حساب کوي چې دومره جیربه او دومره ایکړه ده هغه زمانه کې خو جیربونه او ایکړه نو د قلبو او پخوا به د مشرانو هم دلته هم د قلبو خبره کوله نو یې دومره ځمکه یې وه چې 500 قلبې پکې کار کوي د 500 قلبو ځمکه وه او 500 قلبې دي 500 خر دي خره د کار دپاره او 3000 اوښانو او 7000 ګډې چیلې وې دومره مال و ده او تا اندازه لګوه چې د هرې قلبې سره ځان له یو زمیندار دارنګې د خرو سره ځان له مزدوران چې کار پې کوي دارنګې د ګډو چیلو سره اونکو ځان له خلک او لوی محل او لوی او دومره سخي چې چاته به د کم څیز ضرورت راته تر دې حده پورې چې میلمه هر وخت باید رستخان دا خو چونکې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راځي او د ابراهیم علیه السلام مهمان نوازي دا تاریخي خبره ده هر وخت به دنیا ورته میلمانه ناست او چاله ډوډۍ او چاله جامې او چاله نغدې پیسې ورته نو دونه عبادت گزار دی چې بره په اسمانونو کې فرشتې صفتونه کوي نو ما درته دا 2 جمعې 13 جمعه د شیطان خبره کړې وه شیطان خو د نیک سړي دشمني او بیا چې څوک د چا د عبادت صفت کې شیطان یې چېرته برداشت کولی شي نو شیطان رب العالمین ته رجوع کړه یا الله ستا دا بنده ایوب عبادت کوي دا ځکه کوي چې مال دې م ورکړی دی او بچي دې م ورکړي دي دې بېغمه دی که دې غریب وي او د مال نه وی یا لږ مال یې هلاک شو دی بیا ستا عبادت وکړي دا خو خدای ستا پې مهربانۍ دی شیطان ګورې ما درته مخکې م ویلي چې دی د خدای په مقابله کې لږ د ده د مال او د دولت اختیار نو د ما په دې واقع کې یو پوټی غرض دی هغه غرض در سره دې واقع نه بیان وی زره دې اختیار مې تاله درک دې خوشحاله شو رونو ګورې زمونږ ستاسو الله د فرشتو په ذریعه حفاظت کوي یرسلو علیکم حفظتا قرآن شریف کې الله فرمایي یعنی چې الله د دې فرشتو په ذریعه حفاظت ته مسلمان نه کولی دا نیکان به د شیطان یو ورځ هم نه وي پرېښي چې ګمراه کوي او خرابوي یې خو وجلې به یې وي که مونږ یې نین او مونږ اینې نو په مری به یې د لږ ایښودې وه او سا به یې د نه په یو ساعت کې ایستلی لیکن دا د فرشتو په ذریعه الله عبادت کوي
او ام دې د مال حفاظت کوي، ام دې د بچو حفاظت کوي. نو الله وی زه د مال او د دولت اختیار مې تاله درکړه چې څه دې خوښوي ورسره کوه. دی راغی دا خپل بچي را جمع کړل، چې را جمع یې کړل چې څومره یې غله وه، وی د ایوب علیه السلام دا ټوله غله به سوځو، اور یې ورته ورته او درمندونه او غلې هر څه یې وله مکمل وسوځو. او بیا د هغه مشر د ځمکو چې کوم مشر ناظر دی د هغه په شکل راغی او جامې یې شلولې او جړه یې جوړه کړې او راغی ایوب علیه السلام ته ودرېد. وی ځکه نه ته کوه د خپل خدای عبادت دی او هغه خدای در پسې راغشتې د راشه چې څومره غله دی او غنم او هغه نور څیزونه ټول یې درته وسوځو. د نیک سړي کار څه دی؟ اذا اصابهم مصیبة ان قالوا انا لله و انا الیه راجعون، و انا لله و انا الیه راجعون. وی زه ښه شوه، وی عبادت ته اوزګار شوم، د دې به مې څه سوچونه او غمونه کوم. بس دی خو پوه شو چې دا کار خو نه شو. بچي راغونډ کړل، وی دا ګډه چیلی یې وله غرق کو، ای وله غرق کړل. بیا راغی همغسې وکړه، د وی د ښه شوه چې غرقې شوې، د خدای عبادت ته اوزګار شوم. بیا یې وله اوښان هلاک کړل، بیا غلامان وینځې وله هلاک کړل. خو ایوب علیه السلام یو رب ته سترګې هم د الله نه غافل نه کړ. اخره کې د الله ته وی خدای په بچو مطمئن دی، بچي دي، سبا به د دې نه زیاته غله زرغونه کي، اولاد یې شته، بچي شته. وی زه دغه اختیار مې هم دله درکړم. بچي راغونډ کړل او ټول محل یې مې د پاسه راغورځه، بچي وله ټول مړه کړل. او چې کوم مشر استاد و د هغه په شکل راغی او چغې وی ایوب علیه السلام ته، وی ځکه نه ته همغسې عبادت کوه او راشه هغه ټول بچي دې مله مړه کړل، او که تا دې د هغه بچو چغې ولیدې او هغه وینې ولیدې، دې څه وایي؟ وی الله را کړي الله واغشتل، زما پکې څه دي؟ دا څه خو د الله دي، الله ورکول هم کوي غشتل هم کوي، خوند یې ونه کړ. به هر کیف آزمایشونه راځي په دنیا کې په خلق، او ورونو ګورې دا ذهن کې واچوئ چې په نیک سړي آزمایش دا ډېر زیات دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. وی زیات آزمایش په مخ د ځمکه په پیغمبرانو راځي، بیا ورپسې نیکان، بیا چې ورپسې کم نیک دی بیا ورپسې کم نیک دی. دا ولې؟ دا چې کم نیکان دي او ګناه نشته نو دا مصیبتونه پې ولې راځي؟ دا وله خدای په آخرت کې درجې اوچتوي. او که کم ګناهګار خلک دي د هغې نه پې خدای ګناه رجوي. نو بعضې خلک وایي لکه که دا نیک وي دا تکلیف به پې نه راته. نه، دا تکلیف دا بیماري دا لازمه نه ده چې دا دې په ګناهګار راځي، دا په نیکانو راځي او په صالحین. تاسو نه ګورئ دا بزرګان او دا نیکان او صالحان دی اکثر بیماران دي، چاته یو بیماری او چاته بله بیماری، خو فرق به دی چې کم سړی ګناهګار دی او په ده تکلیف راغی دی به فریادونه کوي او چغې به وایي، او چې کم سړی نیک او صالح دی په ده بیماري او تکلیف راغی دی او پکې استقامت کوي او صبر به کوي. دی فرق دی. تر دې حده پورې چې دی غریب باندې داسې ابتلا راله چې بیمار شو، او دا پخوا به زمونږ په دې وطن کې په دې خلکو ننکۍ راختې، اقې ننکۍ به یې ورته وي، چیچک چې څه ته وایي، دا ټول وجود یې د دانو نه ډک شو. دې حد ته خبره ورسېدله چې د خپلو خپلوانو د ټولو ته نفرت پیدا شو، کرکه تې خلکو شروع کړه، دا بیماري به مونږ ته ولګي. نو خپلوان هم تې بیزاره شو، دوستان هم تې بیزاره شو، ګاونډیان هم تې بیزاره شو، واحد یو کس پاتې شو، یو بیبي یې پاتې شوه، رحمت د هغې نوم و چې هغې د دې خپل خاوند خدمت کا. دا مې درته دې پورې وی چې ډېرې ښځې د خاوند ناشکره دي، خو ډېرې ښځې داسې هم شته چې په تکلیف کې خاوند نه پرېږدي، د خاوند به قدر کوي، د خاوند به عزت کوي. که خاوند پې ظلم او زیاتې کوي د هغې تپوس په خدای د خاوند نه کوي، لیکن دا او په هغې کې هم صبر کوي او صبر ګزاره وي او د خاوند اطاعت ګزاره وي. نو دا غریبه یک تنها یوازې پاتې شو او د خپل خاوند لګیا د خدمت کوي. تر دې حده پورې چې مزدوري به خوارې کوله، غریبې مزدوري به یې کوله، هغه ډوډۍ به یې راوړه او د خپل خاوند له به یې ورکوله، مزدوري به یې کوله، لګیا به هغه ډوډۍ به یې راوړه او د خپل خاوند له به یې ورکوله. او څونه مودې دا بیماري وه، د ازمایش او د تکلیفونو او د بیمارۍ مودې څومره وه پته درته لګي؟ نه یو شپږ میاشتې او نه یو کال. روح المانی کې لیکلي دي علامه آلوسی چې 19 کاله په دې بیمارۍ په دې تکلیف کې دا غریب پروت.
17 سال 19 کاله په دې تکلیف او په دې بیماری کې پروت دی. بچي لاړل شهیدان شو، مړه شو، مال لاړ ختم شو، ګډه چیلې لاړې ختمې شوې، اوښان لاړل ختم شو، ځمکې شاړې شوې، نوکران مړه شو، وجود بیمار شو، خپل پردي چې څومره ټول پردي شو، دوستان ټول پردي شو. که بله ښځه وې دقسې به یې پرېښود چې د خپل کار کوه. څنګه چې دا نور رشته داران یې وایي دا بیماري به دې مونږ ته ولګي، دی به هم ویلو چې بیماري مونږ ته ولګي، لیکن نه، وی هر څه چې دي زه بس ته هم په دغه بیمارۍ کې خدمت کوي. لګیا دی خدمت کوي. چې کله خدمت کوي نو یو ځل دا شیطان راغی چې ودرېږه، دی خو ما په هېڅ طریقه هم د الله د عبادت نه منې نه کړ. او مقدسې ایوب علیه السلام لګیا دی د رب العالمین عبادت اوړي، خو نه د الله د عبادت. لاسونه کار نه کوي، خپې کار نه کوي، بیا هم د الله عبادت کوي. جبه لګیا ده او د الله عبادت کوي. نو دی راغی دی ښځې ته یې پلاوي دا خاوند باندې څه چل شوی؟ وی دانې پرې راختلي دي، بیمار دی. وی زه به داسې یو شی درته وښیم، یو شی به دله دم کم چې ستا دا خاوند به په یو سکندونو کې جوړ شي. وی اله دم که نه که نه، وی تاسو خو بیا بل څه وایې که موږ څه وایو؟ تاسو خو له چې ډاکټر یا حکیم دارو درکړي او د ډاکټر او د حکیم په دارو جوړ شي، نو بیا تاسو دا نه وایئ چې د حکیم جوړ کړو، بیا وایئ دا مونږ خدای جوړ کړو. دا په دې نوښار کې یو ډاکټر و، هغه به دا وی د خلکو له ګولۍ زه ورکم، دارو والا زه ورکم، چې جوړ شي نو بیا وایي چې خدای جوړ کړم. هلکه ګولۍ ما درکړه، انجکشن دله ما ووو، او چې بیا جوړ شي نو بیا خدای یادې. ما وی دا ډېر قمقل بېوقوف ډاکټر. بېشکه جوړونکی څوک دی؟ ډاکټر صاحب ستا په دماغو کې د دې بیمارۍ پیژندل او د بیمارۍ دپاره چې کم دارو پکار دی دا ستا په مازغو کې چا چولی دی؟ الله. دا سترګې چې ته پې مریض ته ګورې، او دا لاس چې د مریض نبض پې ګورې، او د مریض بلډ پریشر پې ګورې، دا اندامونه چا در کړي دي؟ الله. او کم دارو چې ته دې مریض له ورکوې دا دارو چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي. او بیا چې مریض لري دارو ورکړل، ګولۍ دې وله ورکړه، دا ګولۍ دننه معدې ته لاړه، نو دا ګولۍ په دې معده کې په دې وجود کې لاندې حل شي، او دا په وینه کې ګډه شي، او دا هغه متعلقه بیماری ته رسي. نو ډاکټر صاحب ته واپسې کوشش وی چې دا ګولۍ اوس دغلته حل کې، او د دې ګولۍ نه مختلف څیزونه جوړېږي، څه په وینه کې ګډېږي، څه پټو لځي، څه هډوکو لځي. نو دا تقسیم دغلته دننه د سړي په دې ګېډه کې څوک کوي؟ دا ګولۍ وبکوي څوک؟ دا وینې ته څوک رسوي؟ دا مازغو ته څوک رسوي؟ د اینې ته څوک رسوي؟ دا ګردې ته څوک رسوي؟ دا هډوکو ته څوک رسوي؟ دغلته واپس ډاکټر کاکا کوشش وی دی چې دا تقسیمات کوي هلته کې. دا د چا کار دی وایه؟ دا د الله کار دی. نو هغه دا شیطاني اثرات دي. نو هغه شیطان ورته وایي وی تاله به زه اوس داسې شی درکړم چې دا خاوند به دې په سکندونو کې جوړ شي. وی شا به راکه که نه؟ وی نه تاسو خو دا علاج دله به زه وکړم، بیا به وایي چې خدای جوړ کړم. ځکه داسې وایي چې زه د پلانکي حکیم جوړ کړم، او دا خاوند دې داسې وایي چې زه د حکیم جوړ کړم، شرطیاً دله اوس علاج کوم ته چې جوړېږي او که دې نه جوړېږي. دا بیبي یې لاړه او دې خاوند ته د هغې زړه کې دا نه راغلی چې یقینا جوړونکی انسان دی، خو دا مجازي نسبتونه خلک کوي که نه. راغی خاوند ته ایوب علیه السلام ته کېناسته، یو کیم مې مونتی دی او ته ډېر په تکلیف کې پروت دی. واقعي چې وجود ټول د دانو نه ډکي، دې زمانه کې خو دارو دی، هغه زمانه کې خو دا دارو نه ده، اوس چې کم دي. نو ټول وجود دې د بیمارۍ او د تکلیف او د دانو نه ډک دی. یو حکیم مې مونتی دی، هغه د علاج کوي، خو د هغه یو بوټی غوندې شرط دی. هغه وایي چې دا به وی چې زه دې حکیم جوړ کړم. دا ټکې وایي. اوس په دې سوچ وکړه، بس ایوب علیه السلام له غوسه ورکړه. پیغمبر له بیا د پیغمبر په مخ کې چې څوک د الله د خبرې خلاف خبره وکړي او بیا دا وایي چې د پلان کې جوړ کړم، نو پیغمبر له خو په دې ډېر قهر او ډېر غوسه وردي. اگر چې صابر او خو د دین په بنیاد کې غوسه وردي. یو صحابي فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ډېر زیات صابر و، صبر پکې ډېر و، خو چې کله به د الله د حکم لږه خلاف ورزي وشوه نو بیا به د پیغمبر علیه السلام غوسې ته څوک ودرېدی نه شو، بیا به وله غوسه ډېره ورتله. نو ایوب علیه السلام لم دلته غوسه ورله. وی ښه ما ته دا خبرې ښه، او ګوره شیطان چالونه او سکیمونه هم دی چې دی په ښځه سړی وایي. ما درته مخکې م ویلي، وختي مې درته وایي آدم علیه السلام چې د جنت نه رایسته د چا په ذریعه راوویسته؟ د بیبي حوا علیه السلام په ذریعه باندې دا چل یې ورته جوړ کړه.
نو دی یو سازش جوړ کړ. نو ایوب علیه السلام له غوسه ورله وی ښه که زه خدای جوړ کړم 100 چوکې به دې وام 100 چوکې به دې وام. اوس که بله ښځه وه ښه ته دې خدمت هم کوم او ستا دپاره مزدوري هم کوم او خپل خپلوانو ټولو پرېښودی خلک دنه نفرت کوي او لا چې جوړېږي نو ما به 100 چوکې وې 100 غزاره زه خپل کار کوم ځان له بل څوک خدمت له وګوره. لیکن نیکی بیبي ته ګوره د خاوند حق چې پیژني او نیکه بیبي ته ګوره وی تا د خدای جوړ کې الله دې روغ صحت نصیب کا ما 100 نه یو 1000 چوکې وګوره پاکه حالت کې لګیا ده او د خپل خاوند خدمت کوي. رب العالمین چې دا علما بعضې لیکي وی چې دا بیماري یې کله د ژبې ته ورسېدله نو الله ته درخواست وکړه او د شیطان پوه شو وی دا تا چې کوم حکیم ولید دا حکیم نه دی دا شیطان د شکل د حکیم جوړ کړی دی. نو د خدای نه 2 سواله وکړه و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یو الله ته چغه وواله یا الله ما ته دا بیماري نوره د ما ژبې ته ورسېدله او الله ستا د عبادت نه مې وباسي خدای ته ارحم الراحمین ستا نه زیات رحم کوونکی بل څوک نشته. او بل ځای وی چې ربي انی مسنی الشیطان بدر ربي انی مسنی الشیطان بدر خدای شیطان را تسکیمونه سازشونه جوړوي او تکلیفات راته رارسوي اوس یې راته ښځه رانیغه کړې ده الله ماله شفا راکړي. او د دې نه مخکې چې به ورته دې ښځې وی سړی ناجوړه شي د الله نه سوال وکړه چې خدای پاک دې جوړ کړي ده به څه وی ښځې زما د روغ صحت زمانه زما د بیمارۍ نه ډېره زیاته ده نو زه شرمېږم چې الله ته ویم چې خدای پاکه ما جوړ کړي. پرېږده چې دومره بیماري په ما راشي لکه زما د روغ صحت عمره او د هغې نه لږه واوړي نو بیا به ترې سوال کوم. دومره صبر پکې و خو چې دا مسایل یې ولیدل او ژبې ته یې خبره نږدې شوه خدای زه په دې ژبه تا یادوم اوس باقي مې دا ژبه بندېږي او شیطان را تسکیمونه سازشونه جوړوي. نو قرآن شریف کې الله فرمایي فکشفنا ما به من در وآتیناه اهله ومثلهم معنا مثلهم معهم رحمة من عندنا. رب العالمین څه چل وکړه دا ښځه یې تلې وه چې ته ډوډۍ وله پیدا کړي او جبریل علیه السلام ونه راغی چې راغی ورله د ده خپې اوچته کړه او د ځمکې له یې دا ښې خپره وبروله نو د یخو اوبو چینه پیدا شو. نو بیا دا بله خپه وله ونیوله او د ځمکې له یې راوبروله نو د ګرمو اوبو چینه پیدا شو د الله په حکم. نو دې یې راوچت که او د هغه ګرمو اوبو د هغه تړمو اوبو هغه چینه کې چې هغه کومې اوبه راتلې په هغې یې ولمبول چې څومره بیماري وه ټوله پکې ختمه شوه. او بیا هغه یخې اوبه راواغېشتې هغې یې پې وڅکلې دننه په ګېډه کې چې کومه بیماري ولاړه ختمه شوه. خدای والا خپل قوت او طاقت واپس که هغه ځواني ورته خدای واپس کړه شکل خشتا مزیدار یو اعلی او په ځمکه پروت و یو اعلی کټ یې وله راوړه هغه یې ورته کېښود او یو بهترینه بستره پې د پاسه ورته واچوله او خشته جوړه د جنت نه یې وله راوړه هغه یې ورته واغوستله او یو خشته مزیدار تاج یې ورته په سر کوي په دې کټ کې بیبي چې یې راله رحمت چې هغه ځای له راورسېده ویې کتل نو دا په جړا شوه چغې کړې خدایه زما یو خاوند و بیمار چې هغه به کومو درندګانو تختولي او کومو مارغانو به یې غوښه خوړلې. نو ایوب علیه السلام وله آواز ورکوي ای ښځې ولې چغې وې نو دې خو دا خیال نو چې دا زما خاوند دی زه یې مخ بل طرف ته واړم په غور یې ورته ونه کتل وی دلته زما یو بیمار یو مریض خاوند پروت و نه لاس خوځولی شو نه خپه خوځولی شوه چې هغه به کوم حیوان تختولي او کومو شرمخانو او زمرو به وړي او چا به خوړلي. نو دې ورته وی ته خپل خاوند پیژنې وی ولې نه پیژنم ښځه بله خپل خاوند نه پیژني وی ته ما ته وګوره لږ ته ما وپېژنه نو چې اندازه یې راله ته ورېږه ته ګورم چې دا څوک دی چې ورته یې وکتل ویې پېژن وی زه ستا خاوند دی هغه زوړ حالت ورته را مخکې شو د بیمارۍ نه مخکې ما له خدای پاک شفا راکړي. ګوره ښځه چې نیکه ده د خپل خاوند په بیمارۍ کې هم د خپل خاوند خدمت وکړي لاته نه ځان لږه د بوډۍ ښځه ګوره نه تښتي صالحانې به دې زمانه کې مې شکر دی خو اکثریت د فاسقانو ښځو دی. نو قسم یې خوړلی دی چې 100 چوکې به دې وام نو رب العالمین خو هغه ذات دی چې ارحم الراحمین دی
ایوب علیہ السلام ته تا چې قسم خوړلی اوس به څه چل کې نو الله ورته بیا چل وښو وی یو جارو راواله جارو او 100 ډکي پکې واچوه 100 ډکي او یو شلق دې پې وبس بس 100 چوکې شوې که نو یو شمراخ یو جارو یې راواغېسته او په هغې کې 100 چوکې وې او په هغې هغه خاوند له یو ډب ښځې له یو ډب ورکړه الله پې دا رحم وکړه دا پې خدای یو کرم وکړه چې دې ښځې د خاوند خدمت وکړه یعنې چې 100 چوکې یې راغېستې او په هغې یې واله نو خاوند یې جوړ چې ښځه به یې قبر ته رسېدلې نو نیکانې ښځې هم شته او بدعمله ښځې هم شته د حضرت ابراهیم علیه السلام بیبیانې دي دوه یو بیبي یې ده بیبي ساره څنګه چې ابراهیم علیه السلام د وطن نه بې دخله شو د نمرود د علاقې نه دا بیبي ساره هم ورسره د وطن نه راووته دوه کسان ورسره وښه دا بیبي ساره یې د تره لور ده او یو ورسره خپل روارو لوط علیه السلام دا ورسره هجرت یې ورسره وکړه څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل مور پرېښود او پلار یې پرېښود او خپل رونه او تربوران هر څه یې پرېښودل دارنګې بیبي سارې هم دا هر څه پرېښودل د خدای په نوم یې هر څه قربان کړل که بله ښځه وې وی به چې ښه زه ستا ښځه یم او ته مې خاوند دی نو که دلته په دې عراق کې اوسېږې در سره به زه خو تا له مور پلار دی له نه یم در کړه چې تا سره دې په وطنونو پیاده سفر یې کوم او لږتن درې تېروم او در سره ګرځم نه ورسره په پیاده سفر روانه شو ګوره الله احسان کوي کم زنانه ده او که نارینه دي چې خپل ژوند یې الله ته وقف کو او ځان یې خدای ته وسپاره نو خدای څوک نه ضایع کوي ان الله لا یضیع اجر المحسنین چې کوم نیک انسان دی د هغه اجر خدای چاته هم نه ضایع کوي دا الله سره هر څه لیکلي دا موږ د انسان ښېګړه ضایع کوو خدای پاک د انسان ښېګړه او د چا نیک اجر چرته هم نه ضایع کوي کومه نیکي چې دی بنده سره وکړه بعضې سړی وایي که نه وایي هلکه نیکي کوه په کندو کې سنبالوه دا بنده به دا نیکي یېره کړي خو الله نه یېروي الله به د هغې اجر دله خامخا درکوي په دنیا کې به هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي لاړه بیبي ورسره او تاسو به واقع اورېدلي امام درته کړې ده په لاره یو بل ظالم بادشاه و هغه ته څه د ګناه مطالبه وکړه دې بیبي نه چې د ګناه مطالبه وکړه هغه ته د ابراهیم علیه السلام حقانیت معلوم شو نو ابراهیم علیه السلام وله خپله لور بیبي هاجره ورکړه نو ابراهیم علیه السلام سره دواړه بیبیانې روانې شو هم بیبي ساره او هم بیبي هاجره نو دا موجوده چې اوس کوم ځای کې بیت المقدس دا د شام علاقه وه دلته راغله نو د دواړو بیبیانو په منځ کې روانه راغله دوه بنې یو ځای ژوند تېرول دا آسان کار نه دی دا ډېر ګران کار یو جنت هغه ځای دی چې سړي سره پکې زیاتې بنې ژوند تېرولی شي هم چې موږ چېرته دا ذکر راشي پکې چې جنت کې به سړي سره دوه یا ښځې به دا طالبان موږ له چټ راکړي موږ دوه نشو سنبالولی دا دوه یا به څوک سنبالي په جنت کې ښځې سنبالول څه اسانه خبره خو نه ده د قلبې غوان به سنبال کړي خو ښځې نه شي سنبالولی نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی نه د آخرت د جنتیانو زړونه به که قلب رجل واحد د یو سړي دړه په شانتې وی لکه د یو سړي په اړه کې اختلاف نه وي دارنګې د دې په منځ کې لا تباغض ولا حسده نه به یو بل سره بغض نه به یو بل سره حسد او نه به یو بل سره دشمني وي خدا د جنت حاصیت دی د دنیا نه دی ګور دنیا کې دا جګړه شته د زوی او د پلار په منځ کې راځي د ښځې او د خاوند په منځ کې راځي د مور او د لور په منځ کې راځي د دوه ورونو او دوه خویندو په منځ کې راځي د بنو خو خامخا راځي جګړې جوړه شوه بیبي سارې قسم وخوړه ابراهیم علیه السلام ته وی یا به دا ما سره یو ځای اوسې او یا به دا لرې که او یا ما لرې که او د بیبي هاجرې له خدای زوی هم ورکړی اسماعیل علیه السلام نو د دې په زړه کې نور هم داسې لږ بغض پیدا شو ورسره چې زه زړه ښځه یم د ده او زما زوی نشته او د ده زوی شته دا څه وشو د دې بیبي زوی شته نو قسم یې وخوړه یا ته ما لرکه او یا دا لرې که نو ابراهیم علیه السلام چې به کم کار کو پیغمبر هر کار د الله په مشوره کوي نو رب العالمین سره یې مشوره وکړه الله وی داسې وکړه چې دا کشره بیبي د هاجره او د دې دا زوی اسماعیل دا دواړه راواله او زه درته لاره ښیم یو طرف ته یې بوځم نو دا کشره بیبي او دا بچی اسماعیل علیه السلام دواړه را روان کړل
او موجوده چې کوم دی کې بیت الله لري د دې بیت الله خواله راوسته او دلته یو غټه اونه وه اسم نو نور شاړه ځمکه غټه اونه وه نو اوبه وې او نه نهر او نه کوي د هغه اونې لاندې د خپله بیبي کشره بیبي هاجره او د هغې هغه ماشوم بچی کېنول لږې غوندې اوبه یې ورسره په بتکي کې هغې ورته کېښودی او لږ غوندې ورسره څه ساتوان متوان کجورې څه سامانو په یو رکوټې تیلې کې هغې ورته پرېښودل ابراهیم علیه السلام ته ګوره د ښځې تابعدارۍ ته چې د ابراهیم علیه السلام ته روان شو نو دا بیبي هاجره ورپسې شوه نو ابراهیم علیه السلام هم ګورې صابر او ډېر زیات صبر و پکې ان ابراهیم لحلیم لاواه حلیم قرآن شریف کې الله فرمایي اواه هغه چاته وي چې هر وخت خدای ته جاړي او آه کوي او حلیم معنا صابره حلیم هوښیار ته م وي او صابره ته م وي هوښیاره م صابره م نو چې دې ته روان شو علما لیکي دا اوس چې کوم خوا د باب مروه د علاقه د باب مروه باندې مخامخ دی پخوا به ورته چپر بازار اوس یې روان کړی دی د معلات طرف ته کوم چې د مکې مکرمې قبرستان دی دې طرف ته روان شو دا بیبي ورپسې ده او ورته وایي ته چېرته دی او موږ د چا ته پرېښود نو دې خو ورته غږ نشي کولی که ورته مخ راړی نو کشره بیبي ده ځوانه پیغله او ماشوم بچی دی نو جړا وله ورځي نو غږ نه کوي نو دا بیبي یې هوښیاره وه د دې لمن نه یې کلک راونیوه وی چېرته هم پرېږدې غږ نه کوي اخره کې دا بیبي ورته وایي الله امرکه وی تا ته خدای ویلی دي هغې ته خو پته وه چې د ما دا خاوند بغیر د الله د حکم نه بل ټک نه کوي نو ابراهیم علیه السلام متصر داسې وخوده مخ یې ورته روانه نو بیبي فورا لمن پرېښوده بإذن لا یضیعنا وی خدای به موږ نه ضایع کوي ګوره یقین د بیبي څونه مضبوط او پخته دی موږ به خدای نه ضایع کوي زه په مخه دی ابراهیم علیه السلام ته نو چې روان شو یو غر ته وخت ګورې دا ډېر ګران کار دی دا داسې ازمایښونه لري خدای ساتي قسم دی موږ معمولي ټوخ را باندې راشي څومره فریادونه کوو یا معمولي غوندې څه تکلیف را باندې راشي موږ څومره چغې وباسو واقعي موږ نه یو د ټینګې موږ هغه وجود او هغه استقامت نه لرو کوم استقامت چې د پیغمبرانو د هغې د بیبیانو د هغې د بچو موږ کې هغه نشته نو یو غر ته وخته ابراهیم علیه السلام نو پروردگار ته مخ واړو او چغې کړې الله ته او څه وایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الله ورته ویلو چې دلته زما یو کور دی نښه شته دا به په عبادو مخکې نه یې پې کړی خدایه ما خپل بچي پرېښودل ستا د یو پاک او عزتمن کور په مخ ربنا لیقیموا الصلاة خدای عبادت لګولې ستا د کور خوا کې چې دي دلته عبادت وکړي فجعل افئدة من الناس تهوي الیهم خدای څوک ورته چاړه ورته رامایل کړي څوک خلک وله راوله خدای دی به یوازې څه کوي ورزقهم من الثمرات او خدای د میوو په شکل کې روزي وله ورکړه چې ستا دوی شکریا ادا کړي نو ګوره بیبي هلته صبر وکړو هغې بلې بیبي هم هلته قرباني ورکړې وه د خپل خاوند سره چې د عراق نه د خپل خاوند سره سفر وکړه او پیاده مزل یې ورسره وکړو هجرت یې وکړه د عراق او د شام په منځ کې څومره مزل دی دواړه قربانۍ ورکړې دواړو بیبیانو له د خاوند د تابعدارۍ او د الله د حکم د پوره کولو صلې رب العالمین ورکړې څنګه یې ورکړې دې له خدای اسماعیل علیه السلام ورکړه او خدای پاک د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د بیت الله نقشه جوړه کړه بیت الله پې خدای جوړ کړه هغې مشر بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق علیه السلام ورکړه هغې له هم خدای غسله خدای پاک ورکړه او د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام په لاس باندې خدای بیت المقدس جوړ یو زوی ورسره لګیا دی کار کوي بیت الله جوړېږي هلته بل زوی ورسره لګیا دی کار کوي بیت المقدس جوړېږي او هغې زوی له د دې زوی په اولاد کې خدای د دواړو جهانو مبارک سردار پیدا کړ د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې او د هغې زوی په اولاد کې خدای څوک پیدا کړل د هغې زوی نه خدای پاک یعقوب علیه السلام پیدا کړ د یعقوب علیه السلام نه خدای پاک یوسف علیه السلام پیدا کړ او د هغې نه خدای پاک څومره اولاد کې بلا په سوونو زرګونو پیغمبران پیدا کړل دا ولې بیبي نیکه ده صالحه ده پاک دامنه ده کومه ښځه چې نیکه وي صالحه وي پاک دامنه وي بچي به یې پاک دامن لویږي یو مثال دله در کړم د دې نږدې ملک د افغانستان مثال در کوم یو تاریخ مې کته په د افغانستان کې یو بادشاه تیر شوی د امیر عبدالرحمن ویره د نیکو د هغه نوم امیر دوست محمد نوم
د دې امیر عبدالرحمن نیکو امیر دوست محمد نوم یو. نو هغې امیر دوست محمد لښکر ولېږه د یو علاقې د جنګ لپاره، او خپل زوی شهزاده هغه جرنیل کوله. امیر دوست محمد هغه ولا جرنیل کو، فوج یې ورکړو، د په پلانکې علاقه باندې دشمن په موږ حمله کوي، لاړ شه د هغې مقابله وکړه. لوی لښکر یې ورکړه. دا د امیر دوست محمد زوی چې کوم شهزاده دی، دی لاړ مقابلې له. چې مقابلې له لاړ، اطلاع دا راله د سی ډي پولیس والا چې ستا هغه زوی چې دی د امیر دوست محمد ته دا اطلاع راله چې ستا زوی شکست وموند او راوتښتېد، او بلا فوج یې مړه شو او علاقه یې پرېښوده دشمن ته. نو د امیر دوست محمد وی کور ته راغی او دی ناست ډېر زیات پریشانه دی. نو ښځه ورته وی سړیه ولې پریشانه؟ بادشاه سلامت وی پریشانه په دې چې هغه زوی دی د دشمن نه راوتښتېد او بلا فوج هم مړ شو او دشمن بلا علاقه ونیوله، او د زوی دې هم پته نه لګي چې زوی به د سنګ کم ځای ته راتښتېدلی او کم ځای به او کم ځای به نه وي. دا ښځه ورته وایي چې بادشاه سلامت زما زوی فتح مونتې ده، زه درته وایم چې زما زوی فتح مونتې ده او دشمن له شکست ورکړی دی، زما زوی راتښتېدلی نه دی. وی ټول سی ډي رپورټ دی او د خفیه جنسوپ رپورټ دی چې زما لښکر راوتښتېد او د دنیا لښکر مړه شو، او ټول وایي چې هغه زوی دی راوتښتېد او ته دلته په کور کې ناست یې، څه نه خبر نه ورته وایي زما زوی ګټه مونتې ده او فتح یې مونتې ده. وی ښه ستا رپورټ هم دی او زما هم دې پته به ولګي. ښځه ډاډه ده، تکړه ده چې یو څو ورځې تېرې شوې نو بل رپورټ راغی، وی فتح یې ومونته، دشمن باندې فتح ومونته او دشمن یې ومو، او ستا زوی چې دی هغه شهزاده هغه سپه سالار هغه جرنیل کامیابي وموندله. راغې ښځې ته کېناسته، وی ښځې هغه زما رپورټ خو واقعي غلط و، زما ټول د حکومت رپورټ غلط ثابت شو، تا ته د اطلاع چا درکړې وه؟ وی چا هم نه. نو وی تا بیا څنګه وی چې زما زوی فتح مونتې ده او زما زوی نه دی تښتېدلی؟ ما ته وی دا حال درته نه ویم. وی نه ما ته به خامخا دا حال وی، بادشاه دی ښځه ده، ښځې ته وی خامخا به حال وی. وی حال درته ویمه خو دا به ځان سره راز کې ساتې. وی وایه. وی ښه حال دا دی چې کله نه ما ورته یو بل سره یو ځای شو او دا بچې زما خېټه کې جوړېدل شروع شو، نو ما حرام خوراک نه دی خوړلی، مشتبه به هم نه دی خوړلی. ما دا سوچ وکړه چې زه داسې خوراک خورم چې زما وینه مکمل پاکوي. ولې چې د چا وینه پاکوي او دغې پاکې وینې نه کم بچې جوړېږي، هغه به بهترین اخلاق به د هغه جوړېږي، د هغه به رزیل اخلاق نه، د هغه به خراب اخلاق نه، د هغه به بهترین اخلاق وي، اعلی اخلاق وي. نو مې چې داسې بچې زما وشي چې هغه د بهترینو اخلاقو خاوند دي، نو ما 9 میاشتې د دې بچي دپاره ډېر پرهیزونه کړي دي، ما منځونه کړي دي، ما تلاوتونه کړي دي، ما سجدې کړي دي، او چې کله تر کمې پورې دی بچي بیا زما د سینې پی خوړل، نو وایي داسې وخت په ما نه تېر شو چې دې بچي له مې پی ورکول، د هغې نه مخکې ما 2 رکاته نفل نه کړی. دې ته مور وایي زه به لاړم، ما به اودس وکړه، اودس نه پس به مې 2 رکاته نفل وکړل، نو ستا دا شهزاده زوی مې بیا هغې نه پس سینې ته واچوي، او چې دی به بیا کله په جړا شو په یو پسې، نو بیا به مې اودس کوم، ما به 2 رکاته نفل کول او بیا به مې پی ورکول. نو چې کوم داسې بچي وي چې هغه پاکه پی وخوري او پاکې وینې نه جوړ شي، نو هغه بهترین اخلاق، هغه شهادت ته ځان ورنږدې کوي، ځان شهید کوي، خو تښتي نه، هغه کې تېښته نه. چې تا ما ته وایي چې زوی دې راوتښتېد، ما وایي دا داسې وینې نه دی جوړ چې دا دې راتښتي، دی به ځان وجدي شهید کېږي، به جنت ته به ځان رسېږي، خو دی به راتښتي نه. د باندې ما حلاله خوړلې ده، د دپاره ما منځونه کړي، د دپاره ما اودسونه کړي دي، او د ده دپاره ما ډېر تلاوتونه کړي دي. شته داسې میندې اوس په دې زمانه کې؟ نشته. نو حضرت اسماعیل علیه السلام د کمې مور پی خوړل؟ د بیبي هاجرې، نو ځکه ته خدای د دواړو جهانو پیغمبر وروسته پیدا کړه. او حضرت بیبي اسحاق علیه السلام د چا پی خوړل؟ د بیبي سارې پی خوړل. نو خدای پاک یې په اولاد کې په زرګونو پیغمبران پیدا کړل. اولاد کې خدای یعقوب علیه السلام پیدا کوي او حضرت یوسف علیه السلام پیدا کوي. دا پاکه بیبي چې پاکه ده، وینه پاکه ده، بچې به نیک لویږي، د بهترینو اخلاقو بچې به پیدا کېږي. او بیبي چې کله نجسه ده، بېلمازه ده، بېلمازه مونځ نه کوي، اودس نه کوي، تلاوت د قرآن شریف نه کوي، نو بچې به ترې د ګنده اخلاقو پیدا کېږي، ښه بچې به ترې چاته هم پیدا نه شي. نو دا مې یو خبره کوله د زنانو متعلق، چې زنانو کې یو لوی نقصان دا دی چې دی ناشکره دي، ناشکري پکې زیاته ده. ته خاوند به شکریا ادا کوي د نعمت، ناشکري به نه کوي، په ناشکرۍ الله خفه کېږي او په شکریا الله خوشحالېږي. دا یو صفت. دویم نقصان په زنانو کې څه دی؟
دویم بې ستري پکې ډېره زیاته دې زمانه کې تاسو ګورئ ښځې بربنډې ګرځي که نه ګرځي نری لباس مری ښکاري سټ ښکاري د سر ویښته ښکاري لاندې خپې ښکاري پنسي اوچتې کړي لاندې ټولې خپې ښکاري بې ستري په دې بازارونو کې په دې مارکیټونو کې وګوره حیران بشي دا دومره بې ستري ده په ښځو کې دا ټوله ګناه کبیره ده یو ګناه کبیره نه ده د دې خپله ګناه کېږي او چې دا کم سړي ورته ګوري د دې ټولو سړو چې څومره ګناه چې د دې برابر د دې ښځې مشوه راشه د دواړو جهانو مبارک سردار سوی حضور پاک مبارک فرمایي وی ښځې به هم خوشبو پورې کوي او سړی به هم پورې کوي سړی به کومه خوشبویې پورې کوي سړی به هغه خوشبویې پورې کوي ما ظهر ریحه و خفیه لونه چې رنګ یې نه ښکاري بوی یې وي بوی پکې وي رنګ یې نه ښکاري رنګ والا خوشبو به نه پورې کوي په مخ به پوډرې او په مخ به دا څیزونه میزونه نه پورې کوي او د ښځو خوشبویې څه ده ما ظهر لونه و خفیه ریحه چې رنګ یې ښکاري خیر دې په مخ دې رنګ پورې کړي او په تندي دې رنګ پورې کړي او په لاسونو دې پورې کړي خو چې بوی پکې نه وي ولې ځکه چې دا بوی کوي نو د خلکو هغه توجه ځان ته را پیدا کوي او کومه ښځه چې د کور نه بار وځي نبي علیه السلام فرمایي برقه کې به وځي یدنین علیهن من جلابیبهن قرآن شریف پې فرمایي غټ څادر به په سرئ برقه به په سرئ هله به د کور نه بار وځي وی ولې ښځه چې د کور نه بار وځي نو شیطان یې خلکو ته راډولی کړي استشرفها او خلکو توجه ورته را پیدا کړي او سړي ورته را مایل کوي نو کمې ښځې چې په داسې حالت کې وځي چې نری لباس یې چولي کمې ښځې چې په داسې حالت کې وځي چې دا داسې شکل جوړ کړي چې ما ته سړي وګوري د دواړو جهانو سردار فرمایي دا زناکارې ښځې دی وایي دا د جهنم خشاک دی د جهنم خشاک زناکارې ښځې بې ستري پکې ده دی بلایم شو او دریم لوی نقصان یې څه دی د ښځو د دې نه علاوه ناشکري شو او بله بې ستري شوه کوم ته چې بې پردګي وایي او بې ستري ورته وایي او بل یې لوی نقصان څه دی هغه دا چې جګړماره ده ډېره زیاته غیبتونه ډېر زیات دی سړي به ټول ناست دي د ښځو صفت دا ښځې ګڼې ښځې به ناست دي په دې خاده کې او سړي هم ناست دي سړي چې ناست دي یو به لګې خبرې کوي ټولې به ورته غوږې ښو دي د سړو دا صفت دی پنځه سړي دي شپږ سړي دي یو به خبرې کوي نور به ورته غوږې ښو دي او ښځې چې لس یو ځای شي هر دوه لګې چغې جوړې کړي ځان له دوه بیالې لګیا دي هغه دورې دوه بیالې لګیا دي هغه نورې دوه بیالې لګیا دي هغه نورې دوه بیالې او څه به وایي څوک به د خواښې غیبت کوي انګور د چا غیبت کوي د خواښې او خواښې چې بلې بوډۍ سره یو ځای شي زه چې پیدا یې هغه د انګور غیبت کوي که ټول انګور ورته لګیا او دا بیخ یې وځي بیخ په دا خدمت که نه خو دې ته نه خپلېږي خواښې ته نه خپلېږي به د هغې غیبت کوي دا قانون دی بس دا غیبت په ښځو کې لوی مرض دی او غیبت څونه خطرناکه بیماری ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د غیبت داسې مثال دی لکه پردی غوښې چې دی وخوړی د مسلمان غوښې دی وخوړی او غیبت چې دی د کوم مسلمان وکړه نو تا خپل ټول قبول شوي ثواب هلته وبخه دومره خطرناک شی دی نو د غیبت والا یو جرم او د غیبت والا ګناه دا هم په ښځو کې شته نورونو ښځو ته به بهترین اخلاق ښایو ښه خفیه به ورته ښایي ښه اخلاق به ورته ښایي نبوي اخلاقو ښایي دی خپلو ماسخوتن چې تاسو ویده کېږئ نو د دین کتابونه ډېر زیات دي خصوصا د مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه یو کتاب دی زما ډېر خوښ دی چې هغې ته بهشتي زیور وایي او د هغې پښتو کې هم ترجمه شوې ده جنتي کالې ورته وایي پښتو کې د جنتي کالې وایي دا راوړی ښځو ته کښېنه چې هغه ګوري د ښځو دپاره مکمل دین پکې ځای کړی دی مکمل او که کومې ښځې له پښتو نه وردي اردو نه وردي نو چې به بې ضرورته خبرې کوي نو بیبي ځان ته ماسخوتن کښېنوه او یې اورېږه دین یو خبره درته کوم دا بهشتي زیور ورته قسطوار شروع کړه دروازې ورته لږ لږ مونځ ورته ښایه ښځو له ګورې مونځ هم نه وردي قرآن شریف تلاوت هم نه وردي په دې لاره چې ځي چې کوم سپین کاڼي اینې چپ 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 کله به خولې له داسې وړي او کله به تندي له وړي یا خدایه دا سپینه ګټه ده نیک بخت دی هلته چې ته اونې څانګه وړقي چپ 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 په لاره ځي بیت الله شریف ته تاسو لاړ چې دا ښځې چې کومې تللي دي هر ګوټ ته یې لاسونه چپ 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 که حجر اسود ته مخامخ شي خو د ټیک ته حجر اسود نه مخامخ خو چې کوم ګوټ ته چپ 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 او که صفا ته خیږي چپ 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 او که مروه ته خیږي او که چې ته په لاره هغه شیطانان چې کوم د دغه پکې ویني که د هغې ته هم چپ 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 ناپویه دی او شیطان پسې کیړی بله وباسي وي دا شیطان دا د ښځو دا ولې دا دین نه غریبانان نه دي خبر اخلاقي نه دي زده او دین نه دي خبر او کنزل چې کوم کوي
زما په خیال چې د پاکستان په ډکشنرۍ کې باغه لغت نه کمی چې دی لور دی تاسې ناشنا لغت راوباسي کنز المعارف پکې بیلې دي نو دا رونو اوس به راشو الله له څه به کوو اوس دې زنانو سره به څه کوو قرآن له به راشو قرآن څه وایي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوند دا د خدای ډېر د مینې لفظ دی قو انفسکم و اهلیکم نارا ځانم بچ کې د اور نه اور ښځې بچیم د اور نه بچ کې کلکم مسئول نبی علیہ السلام فرمایي کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته لکه شپونکي له خلکو به پخوا دا ګډې چیلې څاروي ورکړل وایي دا سره وه نو که یو ګډه به ته چېته شرمخ ماته کړه تپوس به یې ترې کو دا شرمخ دنه ولې دا چې د ما دا ګډه ماته کړه دقه رنګې به تا نه خدای ستا د دې بیبي او د دې خپلو لوڼو او د دې خپلو خویندو تپوس به نه کوي نارن د اور نه ځانم بچ کې دا اهل و عیالم بچ کې کم اور وقودها الناس والحجاره د دنیا د اور خشاک خو ګیس دی او د دنیا د اور خشاک خو لرګی دی د هغې خشاک څه شی دی انسانان او کاڼي دي علیها ملائکة داسې فرشتې پې مقرر دي شداد سخت دله دي غلاظ د خولې نه هم سخت دي او د زړه نه لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون د خدای نافرماني نه کوي چې رب العالمین ورته څه حکم کوي هغه حکم باندې عمل کوي نو څنګه چې دین مونږ مکلف یو په دین دارنګې زمونږ لوڼه او زمونږ خویندې او زمونږ بیبیان هم په دین باندې مکلف دي نو نن سبا خدا مونږ د دنیا په تعلیم پسې څومره ګرځو منډې ترړې م جوړې کړي دي سکولونه او سو کالجونه او دې ته نه ګورو ډېر خلک دي چې خپل لوڼه په مخلوط تعلیم والا سکولونو کې داخلوي هلکان او جینکۍ یو ځای لګوي هغه سکول کې چې هلکان او جینکۍ یو ځای سبق وي پام کوئ چې د خپل لوڼه خویندې هغې کې داخلې نه کړي او په کوم طرف تاسو سر شوي قطعا هغې کې مداخله او دین ورته ولې نه ښایي قرآن ورته وښایي د قرآن ترجمه ورته وښایي پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث ورته وښایي د هغې ترجمه ورته وښایي په خپله به دې هم زده کېږي هغې ته به هم ښایي ماسخوتن ورته یو حدیث یا د جینکو مدرسې په هغې کې داخلې کړي یو حدیث د دین مسله مونځ ورته وښایي قرآن ته لږ تېر کړئ تاسو پته به راته ولګي چې قرآن صحیح وایي او که غلط وایي نورونو دا ګورې دا مو وایه چې دا یاره خو بس زما سر د تیږې لاندې دی بل به خپل کار کوي نه څنګه چې ستا باندې دین فرض دا راګي په هغې باندې هم ډېر فرض دی دعا وکړئ الله ته زمونږ نه راضي شي خدای زمونږ زنانه او زمونږ نارینه چې څومره دي خدای مونږ ټول دینداره کړي رب العالمین د بېدینۍ نه مو ساتي خدای د زنانو په سرونو هم د حیا او د پردې څادر واچي او د رسوایۍ نه رب العالمین محفوظ ساتي خدای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړلی شوي دین خدای هغه زموږ نصیب وګرځوي او د حضور پاک مبارک د سنتو تابعداري هم نصیب کړي الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي ته رانه خدای راضي شي او آخر وخت کې مې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول گرانو منوالو زمدہ دکان پتہ یاد لرئی سرائدین اسلامی کیسر این سٹی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نس سکندرپورہ چوک پشاور موبائل نمبر دے 0301 8891 321 موبائل دین نمبر 0345 91 47 115 او په دې کې هم لا خفه دي که مونږ خبره کوو مونږ چې د په دې اسمبلی کې هم خبره کوو نو ښځې به راوچتې شي وایي زمونږ حق پکې نشته ما وی بل حق مونږ ته خو نه دی معلوم چې څه دي خو تاسو ګټلي نور دله مونږ څه درکو یو شی پاتې دی هغه دا چې درته ټیټ شو په دې شام ځان باندې سوري کو په دې بازار کې هم ګرځو بل حق خو مونږ ته د ښځو نه دی معلوم که نه بل پکې شته دی که سړی ګاډي کې دی نو ښځه ورسره نور کله خو هغه پرېږده اوس خو هغه ډرایونګ ته هم کېناست دی په موټر سایکل ته مخکې ناست دی شاته درپسې دا ناسته ده کېړی اوچتې کړی نو موټر سایکل سیټ ته خالي نه شو د ډرایورۍ سیټ د دوی نه خالي نه شو دوکان د دوی نه خالي نه شو سړک ته خالي نه شو یو خادي خدای ته وګورئ مونږ ته خو پته ده چې دا دلته کې خادي وي څو جوړې ځان له جوړوئ تاسو یو جوړه جامې سړي جوړوي که نه ډېرې جوړوي ډېر نږدې چې د چا ضرور وادي نو 2 جوړې جامې دې جوړوي ګلې یو جوړه جوړوي ځکه نه ښځو نه تپوس وکړې دا چې ته د ماما د ترور د نوسي د نیکه د کړوسي لور ده د هغې واده دی په 15 رشتو لرې واده یو سوټکیس ته جامو ځان له ډک جوړوي او که نه جوړوي که نه جوړوي تاسو خو هلکه غلې ناست یې دا غرور مونږ ته پته ده که مونږ ته خبر یو هر څه د ښځو او د ښځو حقوق نشته زه حیران په دې چې حق دوی څه ته وایي
کویدن د دوی حق دی، اومه د دوی حق دی، نکري د دوی حق دی، اخپیر ته راوکسل هغه د دوی حق دی، هغه درېیمه راوکسل څلورمه د هغه پکې د دوی حق دی. نو دا زمونږ پکې څه شو؟ ټول حقونه خو دوی اخیستي. نو کله به زمونږ سره هلته پیدا سملو کې هم جګړې راپاسي، وایي د ښځو مولیان وایي د ښځو حق نه مني. نو دا یو ټکې مې مونږ سملو کې نه شو ویلي، دا خو بار ویلي شو، دلته نه شو ویلي. ولې چې بیا لکه مې به دا یو حق یې پاتې دی چې بس را باندې را سورۍ شو په دې بازار کې مونږ پړې اچولي او تاسو را باندې لکه د څاروي د پاسه سورۍ او واګې م راکې اچولي، دغه یو حق پاتې دی، بل مونږ ته نه دی معلوم د ښځو حق، دغه یو یې پاتې دی. نو ښځې د ښځو خپل مقام شته، خو دا مطلب نه دی چې اوس ښځه یې روچته کړله او هغې له د سړي مقام ورکړه او سړي له د ښځې مقام ورکړه. شریعت داسې نه کوي. نو د ښځې دا حسن او دا ډول خوښ نو یې سړي د ماله خو به دا سوال کوي، ورته د خدای خاطر وکړه ښځې د څلور نیمو شو د سلو کال وي، مخ ته دې وګوره، دې وجود ته دې وګوره، قبر کې دې خپې پرتې دي. او که ځوان نه 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 سړیه ماله به خامخا دا یو سوال کوي چې ما خدای پاک ځوانه کړي، هغه غریب یې مجبوره کړي. وی الله دا یو سوال خو د دې ښځې له کومه دوه مې ځان له پرېښي دي، او زما دا ښځه ځوانه که پېغله کړه چې د 1400 1400 کالو پېغله شي او په دې مخ د ځمکه له دې نه خشته جینۍ بلني. نو الله خو سره وعده کړې وه بیانهي هغه وخت یې مقسې جوړه شوه چې جوړه شوه. اوس سړی خو صاحب د 100 کالو بوډا بابا دی او ښځه د 1400 کالو شوه او پېغله شوه چې 2-3 ورځې تېرې شي ورته کېناسته، کاکا یو خبره کوو. وایي ښځې څنګه سوال دې قبول شو، خوشحاله شوې؟ وایي بس سوال مې قبول شو خو اوس خفه یم. څنګه خفه؟ نو وایي ته ځان ته مه ګوره او ما ته مه ګوره، زما دې شکل ته مه ګوره، ته زه تا سره ژوند نه شم تېرولی، مهرباني وکړه ما له طلاق راکړه چې د ځوان میړه کوم. او ته پېژنو چې د بوډۍ ښځه ځان له کوه. اوهو ښځې دا خو دې په غم واړولم، زما دا سوال تا له دې لپاره کوم، ما خو ویې که نه چې دا مه کوه. نه نه تا سره یو سکند ژوند هم نه تېرو، ځکه نه چې د دوه مشران راغواړه فیصله به وسو، زه تا سره خپله ځواني ځړولی شم، د قبر کې پروت دی ټوله شپه ټوخېږې. دا حقیقت دی. کله کله یو ځل هغه د ایوب خان قانون ووایي آیلي قوانین به یې ورته وایي، نو هغې کې دا فیصله کړې وه چې ښځه به هم سړي ته طلاق ورکوي. څنګه سړي سره طلاق اختیار دی، دا اختیار به د ښځې وي، ښځې هم د اختیار د پیدا شي چې هغه دې هم سړي ته طلاق ورکړي. ما ویل دا ایوب خان صاحب که دا دې پاس کړی وي خو دا بوډاګان به ټول د بټونو په غاړه ناستو، څوک به د کندې په غاړه، څوک به د بټ په غاړه ناستو. هلکه دا ولې یار بېګا ښځې طلاق کړی یم، ته د شرم شکر دی. عقل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي. اول او زمغه کسان راغلي وو زما نه تپوس کو، دوی چېره دا تپوس دنه کومه چې دا بعضې خلک دا سوال کوي، ټي وي والا سه انټرویو اخېسته، وایي دا تپوس دنه کومه چې بعضې خلک دا سوال کوي چې شریعت ښځه د سړي په نیمه برابر کړې ده او ګوۍ د ښځې د سړي په نیمه ده، دا خو زیاتې نه دی. ما ورته ویل څوک چې دا خبره کوي تل اول د هغې نه تپوس وکړه چې دا مسلمانان دي او که دا کافران دي، دا تپوس تل اول وکړه. که هغې کافران دي چې بیا به د هغې په ژبه جواب ورکړو، او که هغې مسلمانان وي چې د مسلمانۍ په خبره کې جواب ورکړو. ما ته ویل نه ته راته ووایه. ما یې ښه که دا چې کوم دا خبره کوي دا سوال کوي چې شریعت ښځې له د ښځې حق نه دی ورکړی او ښځې د سړي په نیمه باندې حساب کړې ده او د ښځې ګوۍ د سړي په نیمه ده. نو ما وی که دا کافرانې نو زمونږ خپل د اسلام په دایره کې دننه دا قانون دی، دا قانون زمونږ د مسلمان دپاره دی، دا د کافرو دپاره نه دی. نو کافرې ښځې له څه پکار دی چې دا تپوسونه کوي، هغې پېژه او خپل مذهب او خپل دین یې پېژه. او که دا ښځې مسلمانانې وي د دې او په الله ایمانې، د الله په کتاب به ایمانې، د الله په پیغمبر به ایمانې، نو مې دا خبره نه د مولا ده او نه دا خبره د بل چا ده، دا د رب العالمین د قرآن ده. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، 2 سړي ګواهان جوړ